حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی دا فرمایش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دعا کوله او دا به ویل چې الله ما ته هغه بندگان نو وګرځوي چې کله نیکی وکړي نو پاغي خوشاله شي او هغه کسانو نه چې کله غلطی تی وشي ګناه تی وشي نو بیا ستا په حضور کې استغفار وایي توبه وباسي. دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه دا خبره معلومه شو چې د الله په نزد باندې هغه کسان بهتر دي چې نیک اعمال وکړي نو په خوشحالي تکبر او ریاکاري نه کوي زړه نه په خوشحاله شي او خدای مکه چې بد کار ته نه وشي نه په سخت پیمانه وي خپه وي او الله په حضور کې رجوع کوي ولا ته توبه وباسي او استغفار وایي. نو نبی علیه السلام په دعا کې دا خبره کړې ده چې الله ما د هغو کسان نه وګرځوي چې په نیکی کولو باندې خوشحالیږي او چې بدي ترې وشي خفه کېږي او د الله په حضور کې استغفار وي او الله ته رجوع کوي. نو معلومه دا شو چې دا بهتر کسان په انسانانو کې بهتره په مسلمانانو کې بهتره سړی بهتره ښځه هغه ده چې هغه نیک اعمال وکړي نو هغه په هغې خوشحاله شي د زړه نه او چې خدای مکه بد کار ته وشي نو هغه باندې سخت خفه شي که سړی که زنانې په هغې خفه شي او الله ته رجوع وکړي او بیا استغفار وایي چې الله ما معاف کړي یا الله زما ګناهونه معاف کړي زه یو انسان یم کمزوری غلطي رانه وشوه یا الله سړی ژړا وکړي او الله ته د زړه رجوع وکړي چې الله ما معاف کړه یا الله ما ته بخښنه وکړه استغفار ووایي توبه وباسي نو الله ډېره مهربانه ذات دی نو الله بخونکی ذات دی نو الله په دې خوشحالیږي او نبي علیه السلام دغه دعا کړې نو موږ تاسو نه پکار چې دغه دعاګانې روزانه غواړو چې الله د هغه کسانو نه ما وګرځوي چې په نیکۍ کولو خوشحالیږي او په بدیو باندې خفه کېږي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.